کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ دنیا نه لاړ او دې شهید کړی شو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ منتخب کړی خلافت د پاره په 23 هجری کې یک محرم الحرام باندې مقرر شو او بیا 12 کاله مسلسل د خلافت کړی دی په دې 12 کالو کې کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ دنیا نه ځي 22 लाख مربع میل باندې اسلام جنډه ده او اسلامي حکومت ته او کله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا دنیا نه ته 44 लाख مربع میل باندې د اسلام خلافت چې قائم شوی او اسلام چې کوم دی خور کړی وو بیا اخري قانونو کې نبی علیه السلام د فرمایلی وو چې تا باندې امتحان نازي او فتنې به راځي تبعی کې مبتلا کېږي باغ ټیم کې به صبر کوي یو ځل نبی علیه السلام یو دای کې باغ کې ناستو هغه دی باغ کې چې هغه د غاړه چار دیواري شوی د ګېټو ته لګېدلې دی یو کسر هغه دروازه وټکوله نبی علیه السلام دروازه ولا کلاو کوي او ورته زیرې د جنت ورکوي دروازه کلاو شته پکې دننه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دویم کس بیا دروازه وټکوله دروازه کلاو کا او ته زیرې د جنت ورکا دویم ځای بیا هغه شانت دروازه کلاو شته عمر رضی الله تعالی عنہ په دریم ځای بیا چا دروازه وټکوله نبی علیه السلام ارشاد فرمایي دروازه وته کلاو کوي د جنت زیره وته ورکا او دې سره سره هغه مصیبت چې هغه ته رسید هغه وته وای چې هغه وجه تعالی الله جنت راکړي او بیا چې کله دروازه کلاو شته وته وي نو عثمان رضی الله تعالی عنہ وته وي والله المستعان الله دې زما مدد وکړي باغ ټیم کې نبی علیه السلام ته فرمایي طلب الله یو قمیص راکړي خلق بتانه دا کوشش کی دا تانه لري کی ته وګوره دا وباسینا یعنی خلافت پتا راکړي خلق بسا خلاف کوشش کی دا لري کی دتانه لحاظ دا وباسینا چنانچہ آخری قانونو کې بیا د مصر نه او د عراق نه سکسان نغلل او غیر زامونه لګول چې کوم دا شروع کړل عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې او ته وی چې تا بلویان باغیان او ته ویل کیږي چې تا خپل قریبي خرشداران نو دی ورکړي قسم قسم نظامونه په لګولو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ صبر کو او صبر د دې وجه نه کو چې نبی علیه السلام د مخکنه فرمایلو بیا خلق وته و چې د خلاف اعلان جنگ وکا زه نه غواړم چې زما د لاس نه یو کلمه ګو چې کوم دی غوینه توی شي لہذا اعظم زمانه شهادت ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت زیر راکړی شهادت ماته ملاویږي او هغه ټیم کې 2000 وته مخکې شهادت زیر ملا شو یو خدا واقع مخکې بیان کړ دغه نه علاوه 2000 نور یو ځل نبی علیه السلام او غر باندې ولاړ دی او سره ابوبکر عمر او عثمان درې واړه دي غر په عقیدو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر واچوله مبارکه یا غر ودرېګه پتا باندې لپاسه یو نبی دی یو صدیق دی دو شهیدان دي تو صدیق ابوبکر صدیق او دو شهیدان عمر او عثمان رضی الله تعالی عنہ شهادت گویا دي کې هغه ته دا او چې ته شهادت ملاويږي دویم سبیر غر باندې ولاړو په هغه ټیم کوم دغه واقع وشله او نبی علیه السلام ته فرمای اسكن یا سبیر ودرېګه پتا باندې لپاسه یو نبی دی یو صدیق دی دو شهیدان دي نو شهادت ورته مخکې د عمل او شو دی هغه د وجنه هغه داونه غوښتل چې مسلمانانو مینه توی کی صالح خرز مسلسل خپل کور کې دنه سر کړی شوی بار نه دا پهرا د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او حسین رضی الله تعالی عنہ دا مقرر شو هغه پیری باندې دروازې باندې ولاړو چې دا بل ویان د ناشنا غاړي لارې نه راغل او دنه ورسېدل او عثمان رضی الله تعالی عنہ خو دا غي شهید کو دغه نه مخکې د بار ته راوته بالاخانه ته او خلق ته مخکې کوم دا باغیان ولاړو هغه ته وي تاسو رضی الله او د دین اسلام واسطه راکوم تاسو ماته دا وایي چې کله زه مدینه منورې ته راغلم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی مدینه منورې کې خوږې اوبه نه وي تروې اوبه به وي صرف یو پیری روم او چې هغې اوبه چې کوم دی خوږې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وي څوک شته چې دا واخلي مسلمانانو دپاره وقف کي او د هغې بدله کې به الله دله جنت ورکړي نو هغه چا کار کړی او خلقو وی چې موږ په دې باندې ګواه یو چې دا کار تا کړی دی بیا تاسو صالحته مرض ما ورته اوبه نه پرېږدئ چې هغې نه اوبه وڅکم زه تروې اوبه څکم او دا هغه بیر رومه ده چې دا نن هم شته او دا هغه بیر رومه دی چې کله دا واغستلی شو نو دې نه غاړې ته چاردیواري واچولی شله او بیا وروستو یو ورځ کله اول دا یهودي چې کله خرڅ کړو په دې شرط باندې خرڅ کړو چې دا یو ورځ به نیم قیمت باندې خرڅ کړي نیم کوی ستا دی نیم زما دی او ښه ګران قیمت ته نه واغستو چې دې لپاره چې دا قیمت ماته هم راشي مسلمانان به ځان محتاج ومئ نو یو ورځ به اوبو مسلمانانو ځان نه ډکولې بله ورځ به هغه به دغه ته باقي پاتې کېدی یهودي ته د هغه د نمبر کې څوک نه راتله اخر هغه تنګ شو پوره کوی یې واخله پوره کوی یې واغستی شو او د هغې نه بعد هلته کې د کجوري بوټي ولګولی شلو وروستو د آل سعود په زمانې کې هغه بوټي 1500 کجورو بوټي د هغه ورسېدل نن هم هغه شته دی
د هغې څه کوم آمدن راته هغه سعودي حکومت جمع کو او هغه سعودي حکومت هغه آمدن جمع کو په هغې باندې هلته یو هوټل واغسته فندق عثمان د هغې نوم دی نن هم هلته کې شته دی فندق عثمان د عثمان په نوم رضی الله تعالی په نوم باندې کوی هم دی او هغه هوټل هم دی د هغې چې کوم آمدن راځي هغه نیم د عثمان رضی الله تعالی اکاونټ هم د هغه په نوم باندې کلاو د بینک کې هغه اکاونټ کې جمع کېږي نیم په مسلمانانو یتیمانانو خلقو باندې هغه تقسیمي الله تعالی عنه یو خاص چې کوم د هغه کارنامه وه چې نن هم هغه موجود ده بیا عثمان رضی الله تعالی عنه دویمه خبره دا وکړه اوس تاسو ما ته دا خبر راکئ د الله واسطه راکوم او دې سره د دین حق اسلام واسطه راکوم چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی مسلمانان زیات شول ځمکه تنګه شوله جومات مسجد نبوي تنګ شو نو هغه ټایم کې فرمایلي وو چې خوا کې دا ځمکه څوک شته چې واخلي او دا مسجد نبوي کې شامل کړي الله به دې بدله کې ول جنت ورکوي وایي دا چا اخیستې وه خلقو وایي دا تا اخیستې وه څلوېښتمه ورځ زما تاسو 2 رکعته لمونځ دی که ما ته نه پرېږدی چې زه یې که 2 رکعته لمونځ وکړم او بیا درېیم ارشاد وفرمایه چې غزوه جیش العسرا په غزوه تبوک کې ټولنه زیات مال چا ورکړی خلقو ورته وایي دا تا ورکړی و د دې هم خلقو نه ګواهي واخیسته او بیا د هغې نه وروستو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې صحابي بیا ورته وفرمایلو چې اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې هغه احد صبیر غر باندې یې ولاړو د 3 کسان او غر په ډقېدو شو نبي علیه الصلاة والسلام نو فرمایلي چې صبیره ودرېږه په تا من یو نبی دی یو صدیق دی دوه چې کوم دی هغه شهیدان دي ویلو که نو ویلي خلقو چې ویلو نو بیا دا خبرې چې کله وکړلې نو بیا ووایي اللهم نعم خلقو وایي نو قال الله اکبر شهدو ورب الکعبه انی شهید ثلاثه وی چې خلقو هم ګواهي وکړه چې دا څه تا کړ دی الله ته به دې منې ګواه اوسه اوس زه شهید کېږم 3 ځله دا وفرمایل او د هغې نه وروستو بیا دی شهید کړی شو او شهید په داسې حالت کې کړی شو چې دنه دا کسان لاړل د قرآن پاک تلاوت یې کوو او په هغه ټایم کې جمعې شپه وه 18 ذوالحجې شپه وه په ما شپې خوب کې نبی علیه الصلاة والسلام ولیدو وسره ابوبکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنه دي هغو ما ته دا ووایي چې سبا افطاري به ته مونږ سره کوې سهار ټایم کې روژه ونیوله او بیا دا کسان بلویان دنه لاړل او د عثمان رضی الله تعالی عنه باندې حمله وکړله عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کو او د هغه وینه لاړله د قرآن پاک په دې آیت باندې د سوره بقره فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم ان قریب الله به د ظالمانو طرف ته لپاره کافي شي هغه هر څه اورېدو والا دی پوه دی په دې آیت باندې ولګېده عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو د هغه مظلومانه شهادت هغه ته ملاو شو په هغه ټایم کې صحابه کرام وفرمایل چې نن اسلام کې هغه رخنه ولګېده چې قیامته پورې به دا ختمېږي نه او هغه نه وروسته چې کوم د اختلافات مسلمانانو کې شروع شلو بیا د مسلمانانو په ځان کې چې کوم د هغه جنګونه وشلو دا د عثمان رضی الله تعالی عنه شهادت نه وروسته دا واقعه وشله نو عثمان رضی الله تعالی عنه 12 ورځې کم 12 کاله مسلسل دا خلیفه پاتې شوی دی د ده نه مخکې چې کوم دی کس و هغه امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه او وروسته د نه بیا امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه هغه جوړ شو مقام شهادت مدینه المنوره او د مقام تدفین جنت البقیع کې د قبر دی کوم کسان چې دلې هغو په قبر کتلی وي او پیشرو د عمر رضی الله تعالی عنه او وروسته چې کوم دی علی رضی الله تعالی عنه جانشین عمر بعض روایتونو کې 76 77 کال او بعضو کې 82 کال عمر کې هغه شهادت ورته ملاو شو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دوهره داماد موږ له پکار دی چې موږ وپېژنو چې دا څوک و نوم یې مسلمان نه خبر پرون د شهادت راز و اکثر خلقو ته خبر دني نن د عثمان رضی الله تعالی شهادت راز ده دا اوس وکړو او د څنګه اسلام ته راغلو او د څنګه اسلام لپاره خدمات وکړل او د نبی علیه الصلاة والسلام څنګه مینه وه د نبی علیه الصلاة والسلام سره څنګه مینه وه دومره ډېره مینه چې یو لور وفات کېږي بله وله ورکوي او دا د فضایل څه دي دا موږ له زده کول پکار دي موږ نن زموږ هلکان زموږ مشران کرکټ کې رای ته ناست دي فوټبال ته ناست دي یا کای ته ناست دي هغې نه خبردار دي او دا انډیا د فلمونو هیروګان به ورته ټول معلوم وي لیکن که تپوس ترې نه وکړې چې نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو کو چې کوم 4 خلافت راشده والی هغه څوک دي بیا به چاته پته نه ډېرو ته معلوم نه که 10 مبشره تپوس کړي هغه پته ورته نشته دی د نبي علیه الصلاة والسلام لوڼه څو وې او د نبي علیه الصلاة والسلام زامن څو د هغه زمان کم کمو سخرانې کم کمو دا مونږ ته بیا پته نشي کم څه کم دا بنیادي معلومات مونږ ته پکار دي او دا د صحابه کرامو محنتو
صحابه کرام بغض زړه نه لرکول او د صحابه کرامو مینه په زړه کې راویشل دا د مسلمان باندې لازمي ده. دغه وجې نه هرې جمعې کې تاسو اورئ چې الله تبارک وتعالی محبوب فرمایي الله الله فی اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. د الله نه ویریږئ، د الله نه ویریږئ. زما د صحابه کرامو باره کې د ما نه رسو دونه نشانه مه جوړوئ، دو پسې خبرې مه کوئ. او دغه پرونۍ ورځې باندې بیا شیعګان اختر منوي، هغې ته وایي عید غدیر. او اصل کې د هغې واقع دغه ده چې دا د ده په شهادت باندې اختر منوي، ځکه چې د هغوی عقیده دا ده چې دا مرتد شوي نعوذ بالله. ابوبکر مرتد شوی، عمر مرتد شوی، عثمان مرتد شوی، نعوذ بالله اسلام یې پرېښو. صرف 15 صحابه کرام پاتې شو. او چې بیا موږ څه ویو، بیا خلک وایي دا خبرې وکړلې. داسې که خو شیعګان نشتي، تاسو شیعګانو پسې خبرې ولې کوئ؟ ستاسو اکثرو خلقو په ابتباد کې په مانسري کې ځان له زیونو نه دي اخیستي، هلته کې نه پاتې کېږي. ستاسو اکثر چې کوم دی هغه بار په ډیرو کې چې پاتې کېږئ، یا په کراچۍ کې دي، په لاهور کې یا کې ورسره د بار خلق نه، هغه خلق د ګلګت دی یا د لاهور دی یا د کراچۍ دی، هغه شیعګانو سره تعلق ساتي. لہذا تا ته د هغه عقیده معلومه پکار ده چې د هغه څه عقیده ده، چې د هغه نه ځان بچ کړي. ډېر خلک ورسره رښتیا وکړي، وروسته پته ولګي چې دا خو د اسلام سره تعلق نه ما سره رشته کړې ده. لہذا ځکه بیانوو چې تاسو ځان خبردار کړئ. او اوس خو زمانه داسې ده چې هغه ټولې خبرې د هغو چلېږي. پرون ما کته یو خاص کس کوم دی پوه غونې کس، هغه د هغو شیعګانو تقریر شایع کړ، ځکه پټکې ولې ګیره ښه سات الله. هغه بیان کوي، دا وګورئ مولوي صاحب ښایسته بیان کوي. د هغه نه خبر نه چې هغه دننه خپله فسره خپله هغه فتنه هم خوري. لهذا د دې نه ځان بچ کوئ. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. الله د صحابه کرامو مینه موږ ته نصیب کړي. او الله دې څنګه چې دې حضراتو خپل مال جان د الله د رسول او د الله په نوم باندې وقف کړی و، د الله د دین په خدمت کې وقف کړی و، الله دې موږ هم دا شان جذبه نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.